السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو لیدونکو، چون زمونږ اکثره کارکوونکي یا زده کوونکي دا غوښتنه کوي چې د ویب سایټ سره یو څه بلد سو، راځو ګوګل کروم ته، دلته کبیر اکاډمۍ.com باندې کلیک کوو، یا زموږ لینکونه د فیسبوک څخه هم خلاصه کولی شئ، دلته هم شته. نو کولی شئ چې دغه صفحه دلته خلاصه کړئ. دلته تاسو کولی شئ هر څه چې وغواړئ سرچ یې کړئ. مثلا د په باره کې که تاسو یو کورس غواړئ پیدا یې کړئ، یو 3 حرفه ولیکئ. مثلا زه لیکم چې ورډ پروګرام، ورډ او دغه دی ګوره دوه مې ولیکل، مایکروسافټ ورډ 2019 په پښتو ژبه، ایم ایس اکسس او دغسې بیسیک نیټورک دي چې شباره کې چې راځي افغان پخلنځی او دغسې که نه. نو هر څه شی دلته ته سرچ کوي. او که دې ځای نه غواړئ دلته راشئ، کټګوریانې هم شته د دې ټکنالوژۍ په باره کې، اسلامي زده کړې، اقتصاد، انجینري، ډیزاین پروګرامونه، هر یو، طبابت او روغتیا، ژوند بړه او سیاسي علوم، عمومي، کمپیوټر ساینس کورسونه او نړیوالې ژبې. کولی شئ چې همدغه کورسونه دلته جدا جدا هم وګورئ، دغسې واړوئ اړین کورسونه. او بیا هم خپله کټګورۍ کې دلته تازه پورته شوي دي، کوم چې تازه جوړ شوي کورسونه دي هغه دلته شته. او دلته د کورسونو ټولګه ده. ځینې کورسونه لکه مثلا د مایکروسافټ افیس مکمل کورسونه چې یو کلیکشن ډول باندې ته داسې هغه هم شته. او دا هم زمونږ د ملګرو، زمونږ د ویب سایټ لیدونکو نظرونه دي چې دوی زمونږ د ویب سایټ په اړه خپل نظر ورکړی. لاندې همدغسې که راشئ اخره کې دلته د استاد شی همدا اوس یې پیل کړی باندې که چېرته کلیک وکړئ، هغه د استادانو دپاره د یوزر جوړول دي. تاسو هم که غواړئ چې موږ سره ویب سایټ کې نوم ثبتونه وکړئ، پاس دلته نوم ثبتونه او ننوتل شته. که چېرته مو مخکې نه اکاونټ جوړ کړی وي نو د ننوتلو دې ځای باندې به کلیک وکړئ. او که جوړ مو لا نه وي کړی، چې نوم ثبتونې باندې کولی شئ چې تاسې دې باندې کلیک وکړئ او دلته خپل نوم او ایمیل، پاسورډ او دغه شان دې ورکړئ. یو خبره دلته شته چې زمونږ اکاډمۍ کې ټکنیکل پرابلم شته. تاسو چې کله ثبت نام وکړئ نو تاسو ته کله د پاسورډ چینج ایمیل کېږي چې پاسورډ مو چینج شو، خو اصل کې هغلته تاسو نوم ثبتونه په مکمل ډول باندې شوي وي. او یا کولی شئ چې د پاس د فیسبوک د لارې نه مستقیما داخل شئ. نوم، ایمیل، پاسورډ او شان ته ضرورت نشته، بس ډایرکټ د خپل فیسبوک آی ډي ورکړئ. ښه، راځو یو کورس خلاصوو. تر ټولو مهمه خبره دلته چې نوی اپشن دی هغه دا دی چې تاسو دا کولی شئ چې د موبایل کې هم د اپلیکیشن په ډول تاسو دغه ویب سایټ وګورئ. خپل موبایل کې دلته په واسطه د درو ټکو باندې کلیک کوئ، دلته راځي اډ هوم سکرین باندې. دې باندې چې کله کلیک کړئ دلته اډ بټن راځي، درته اډ به ووهئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه کبیر اکاډمۍ د یو موبایل اپلیکیشن په ډول وګورئ. هغه دغسې ګوره دلته تیار راغلی دغه دی، دا دلته کولی شئ چې خلاص کړئ. تیار د موبایل اپلیکیشن شو، ډېر اسانه ډول باندې ټول کورسونه درته خلاصېږي. مثلا لکه مایکروسافټ افیس مکمل کورسونه باندې زه کلیک کوم. دا اوس یو پیکیج یا ټولګه دی، هغه دی د کورسونو دی. کولی شئ چې دلته د مایکروسافټ افیس کورسونه وګورئ. دا د ورډ 2019 په ایکسل کې د اقتصاد، فاینانشل اکاونټینګ، په پښتو ژبه د مایکروسافټ اکسس 2014 نسخې زده کړه، چې مایکروسافټ پاورپوینټ همدغسې د مایکروسافټ ورډ 2014. هر یو چې کلیک کړئ تاسو کولی شئ چې ریډ مور باندې یا په خپله په همده لیکلو باندې کلیک وکړئ، هماغه کورس درته خلاصېږي. کله چې غواړئ یو کورس کې داخله واخلئ، نو داخلې لپاره تاسو باید ټیک دیس کورس باندې کلیک وکړئ.
خو اول راځم د کورس په اړه معلومات درکوم. دغه اول چې ګوره د کورس تشریح دی، دلته مکمله چې په کورس کې څه شی ځانګړتیاوې دي، څه شی ښودلی کېږي دلته لیکلي دي. ورپسې دغه باندې که کلیک وکړو دلته کاریکولم راغلی دی چې زموږ ټول درسونه دلته ځای په ځای شوي دي، یعنې اول درس، اول فصل، دویم فصل همدغسې دي، اول او دویم فصل درسونه مسلسل ډول باندې ټول دلته ځای په ځای شوي دي. کولی شئ چې له دې ځای نه فیسبوک نه دغه کورسونه ملګرو سره هم شیر کړئ. ورپسې دلته د استاد لوګو راځي چې د استاد پېژندنه پکې دی، کوم استاد جوړ کړی وي همغه کورس د هغه پېژندنه دی، د استاد فیسبوک لینک، ټویټر لینک او د یوټیوب لینک د ټول سره دلته شته. او دغلته ریویوز کې تاسو کولی شئ چې کورس ته ریټ ورکړئ یا ارزیابي کړئ، ستوري ورته ولګوئ، تاسو ته خوند درکړی، په کیفیت برابر دی او نه دی برابر، تاسو کولی شئ چې آنلاین استادان ارزیابي کړئ. ښه راځو اوس دغه کورس خلاصو. ګوره دلته که کریکولم ته راشو د ځینې درسونه پریویو دي، یعنې مخکې د داخلي نه هم کولی شئ چې وګورئ د کوم چې شین رنګ ورته ټاکل شوی، خو د بعضې نور بیا ټول اکثره یې بند شوي دي. که نه هم د دې لپاره تاسې مجبور یې چې داخله وکړئ ټیک دیس کورس. ټیک دیس کورس کې دلته غواړي چې تاسې داخل شئ د اکاونټ ته، کولی شئ چې دلته خپل اکاونټ ورکړئ او یا هم فیسبوک د لارې نه داخل شئ. خو راځم زه بدون له داخلي یو کورس خلاصوم. دغسې د یو درس خلاصوم، مثلا د مایکروسافټ ورډ درس خلاصوم دلته. نو دا اول درس دی د مایکروسافټ ورډ چې مونږه کلیک پې وکړ او خلاص شو. کولی شئ چې دلته د فیسبوک د لارې نه هم کومنټ ورکړئ خپلو درسونو ته. ګوره یو کوم کس ورکړی هم دی، ډېر ښه پروګرام دی، همداسې ادامه ورکړئ. همداسې تاسو هم کولی شئ چې هر درس ته بیل بیل یا ټول کورس ته کولی شئ چې د فیسبوک د لارې نه کومنټ ورکړئ یا د ایمیل د لارې نه. ښه راځو دې باندې کلیک کوو. ګوره دلته کورس خلاصېږي، تاسې لوستلی شئ یا هم دلته د سره څنګ کې هغه هم راځي. دا څنګ کې بټن که چېرته وایي ته فول سکرین ته هم واوړي، دا ټول فول سکرین ته اوښته. تاسې کولی شئ چې دا موبایل کې ټول درسونه تعقیب کړئ او ولولئ. هیله ده چې دې سره پوه شوي وئ. په همدې ډول باندې نور ټول درسونه دي او بعضې درسونه بیا تمرینونه هم لري، خپل ځان کې دلته تمرین هم لري ځان سره. تاسې کولی شئ چې هغه تمرینونه حل کړئ. لکه دلته یو مثال کوم د ریاضیات حساب یو تمرین ورکړی دی. ښه کله چې تاسو دا ټول خلاص کړو، دلته کوم درس چې تاسې وایئ هغه چې کله تکمیل شي تاسې کمپلیټ باندې کلیک کوئ. د درس په دا خو چون ما اوسه پورې داخله نه دی کړې، کله چې داخله پکې وکړئ دلته کمپلیټ ورسره راځي چې کله کورس تکمیلېږي دلته کمپلیټ ووایئ، بل درس هم اتومات بیا دغسې اتومات مخته بل درس ته دی. هیله ده چې ویبسایټ سره یو څه تاسې بلد شوي وئ. او ورسره څنګ کې که موږ بېرته خپله هوم سکرین ته لاړ شو، تاسې کولی شئ چې زمونږ نورې کورسونه او همدارنګه لیکنې او برنامې هم وګورئ. دلته ټول کورسونه دي، کولی شئ چې له دې ځای نه خلاص کړئ. ځانګړنې دي، غړیتوب زمونږ په اړه، یعنې د هر څه شي باره کې تاسو پوښتنه کولی شئ. دلته تازه لیکنې دي، زمونږ لیکنې کولی شئ چې علمي لیکنې یا تاسې که چېرته لیکوال وئ موږ سره هم د لیکوال په بڼه په حیث ځان ثبتولی شئ، او یا هم زموږ د نورو لیکوالانو درسونه لوستلی شئ. ګوره دغه د مثلا د دې ویبپاڼې په اړه نوښتګره ویبپاڼو په اړه کې یو لیکنه شوې، کولی شئ چې دا لیکنه دغه ځای نه ولولئ
ټوله مکمل د لیکنې په باره کې معلومات راغلي او دا هم د استاد په اړه خپله د فیسبوک صفحې عکس ورسره راغلی لینک یې دی د استاد په اړه معلومات دي او دلته هم نورې لیکنې کولی شئ چې د دوی اړوند نورې لیکنې وګورئ دلته کومنټ ورته ورکړئ کورسونو په باره کې معلومات اوسنۍ تازه نورې لیکنې دا ده چې تاسو ته یو څه معلومات شوي مننه ښه وخت